حمایي او امنیت لیوا کې 150 تنه مجاهدین له مسلکي زده کړو څخه فارغ شول. دفاع وزارت تازه په مرکز او کلي اردوګاو کې د اسلامي امارت د ځواکونو د لام مسلکیتوب په موخه تازه ورکشاپونه په لار اچولي. د ملي دفاع وزارت په حمایي او امنیت ټینګښت لیوا کې 150 تنه مجاهدین له 3 میاشتو مسلکي زده کړو څخه وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د دفاع وزارت په ټویټر کې راغلي چې دغه مجاهدینو ته په بیلابیلو برخو کې 3 میاشتنۍ روزنه ورکړل شوه. همدارنګه زیاته شوې چې دغه غونډه کې د جګړه ییزو ګاډو زده کړو قوماندان مولوي محمد هاشم حذیفه، د حمایي او امنیت لیوا قوماندان او ګڼو نورو مسؤلینو ګډون کړی و. غونډه تازه فارغ شویو مجاهدینو ته د تصدیق پاڼو په ورکړې سره پای ته ورسېده.